خدا فیسبوک چې کوم دی دې شي زمونږ د ژوند هغه برکت او هغه مزه او هغه تقوا او هغه هر څه ختم کړي. زه د کعبې پر رب قسم خورم والله العظیم د الله په کور کې د کعبې پر رب د قسم خورم چې دې شي چې زمونږ د ژوند څومره تباهي وکړي که دومره بل شي نه دی کړی. د دین نه اخلاص کړو، د حیا نه اخلاص کړو، د عزت نه اخلاص کړو، د پیسو نه اخلاص کړو، د هر څه نه اخلاص کړو. د ګناهونو سره عادت شو. مخکې به د جنۍ د تصویر د خلکو ته داسې ګناه ښکاري د جنۍ تصویر ته څوک نه ګوري. د دې شیانو د لاسه د جنۍ هغه تصویر والله لازم که چاته څه ګناه ښکاري. زه به د خپله خبره کې انشاءالله صحیح یم، تاسو اتفاق کوئ که نه کوئ؟ څومره خلکو سره دلته فیسبوک دي یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په فیسبوک کې د جنۍ تصویر نه راځي؟ یو دې پکې لاس اوچت کړي چې زما په انټرنیټ کې زه چې کوم استعمالوم پای کې د جنۍ تصویر نه راځي؟ یو دې پکې دا ووایي چې زه چې کوم انټرنیټ استعمالوم په هغې کې د انډیا لډمان نه راځي او پای کې د پښتنو لډمان نه راځي، پای کې سندرې نشتي، پای کې فلمونه نشتي. په دې خبرونو کې د نه هر څه پرېږده، په دې خبرونو کې د نه څومره جنکۍ راځي. دا ټول ګناهونه دي. زموږ سره عادت شوي وي، بس هغه ګناه راته سره ګناه نه ښکاري. خپل ځاني والله لازم ماته خپل ځاني دا ژوند څه بې برکته ښکاري. مخکې داسې نه و، مخکې داسې ژوند نه و. کله چې دا فیسبوک او دا شیونه نه و، سړی به مصروف و په کتاب کې، په لیکلو کې، په یو عبادت کې، یا به په دنیوي یو کار کې مصروف و چې هغې د لاسه به دته فایده میلاو شو، پیسې به رالې، بچو له به یې رزق وګټو. اوس سهار او ماښام دغه شي ته به ګوري، نظر ختم شو هغې د لاسه، دماغ د دې داسې کمزوري کېږي. دا ډاکټرانو په دې باندې بحث کړی دی چې کوم سړی چې دغه ته ډېر ګوري موبایل ته، د دې دماغ کمزوري کېږي. راشي د خلکو دماغ یې بلکل خراب کړي. او دلته یو ملګری څه وخت مخکې چې راغی، یو ملګري دماغ لږ خراب شوي و. د څه د لاسه خراب شوي؟ د څه د لاسه خراب شوي؟ چې هغه په دې انټرنیټ باندې څه میسیج چاته کولې، څه خبرې اترې کولې، بیا ما سره میلاو شو دلته. نو بیا ما ته یو کس نوم اخیستو، د یو سړي نوم، وایي هغه به ګوره زما باره کې څه وایي. یو صحافي یادوم، پاکستان کې یو صحافي دی، د خبرونه وبرونه راکوي، وایي هغه به زما باره کې څه وایي. ما هغه ته څه وایي؟ په پاکستان کې ناست تلته ناست ته څه وایي؟ نو ما ته پته ولګېده چې دی چې دا نوم بار برالي، نو ده هم دا پروګرامونه کتلي دي، په هغې کې د دماغ خراب شوي دي، حقه یادوي. ښه، دا خبره د فایدې لپاره د ذکر کوم. یو څو ورځې مخکې زما سره یو کس میلاو شو، دا خبره ما دې ملګرو ته کړې هم ده، او هغه دا خبره وکړه چې شیخ صاحب زه خودکشي کوم او زما دا ژوند بلکل خراب شوی دی او ختم شوی دی. سړی په ظاهره کې لکه ښه سړی دی، خو د شیطان په سړي باندې زورور شي او غالب شي. د ډېر تپوسونو نه بعد هغه په دې راضي شو چې ما ته خپله خبره بیان کړي. هغه ما ته دا وایي شیخ صاحب دا خبره په خوله باندې د ویلو نه ده. ما زه خیر ته ما ته وویل، زه غوسه شوم، ما سره عجیبه ستړی کړې. که خبره کوې او زه د ورور ښکاره وي، خپله خبره ما ته وکړه. هغه ما ته دا ووایي، وایي مسله زما د دې فیسبوک د لاسه ده. بس زه پوه شوم، په زړه کې زما ټک وشو چې فیسبوک خبره ده، دا به ډېره ورانه خبره. ما فیسبوک ته د څه ویلي چې جل شوی دی؟ وایي په دې فیسبوک باندې یو هلک به ما سره په مخه رابطې کولې، جنۍ نو ګوره څوک هلک. زما اوس هغه رابطې بیا ډېرې شوې و، بل هغه سړی د دې قیسو سره ناشنا و. وایي زما د هغه سره رابطه جوړه شوه، شیخ صاحب وایي تهجد لمونځ ما پرېښوه، ځکه چې تهجد لمانځه په ټینګ کې ما د هغه سره بیا رابطه کوله. بیا وایي ورو ورو شیخ صاحب د سحر لمونځ زه بیا هله کوم چې راپاڅم، کله 7 بجې کله 8 بجې، حالانکه هغه وایي چې زه په اول صف کې ولاړم لمانځه کې، او شپې تهجد ما چېرته نه پرېښود، اول پیر په ما باندې حادثه راغله. بیا وایي دغه هلک ما ته یو بازار وښود چې ته هلته راشي او زه تا سره میلاوېږم. وایي ما چې صحیح ده، وایي موږ ټوله خبره اتره هر څه وکړه او زه لاړم او په هوټل کې مې کمره مو بوک کړه د فحاشۍ دپاره. بیا زه په هغه پسې بازار ته ورغلم، چې بازار ته ورغلم نو هلته یو بل کس ولاړ دی، هغه کس نه دی.
خو زه وپېژندم ما سره دوا سلام وکړو چې ته څنګه یې ښې دا قیسه چې ما ته کوي دا پښتون دی دا قیسه دا بل چا چې سره کار کړی د عربی وایي زه حیران کړم ما چې ما سره لاس ماس مې راوکړو ما ته وایي چې ښه ته دا چلونه کوې بس وي زما نه وار وارخطا شو اوس د هغه ځای نه راووتم ګاډی رانه مو هلته پاتې شو ګاډی چې ما کوم ځان سره بوت رانه پاتې شو بیا رانه ګاډي هغه ځای هېر شو ټکسي کې کېناستم وایي ټکسي والا ما ته وایي چېرته دې یوسې ما چې چېرته مې ویسه وایي چې چېرته دې ما چې چېرته مې ویسه ته څه تپوسونه کوې ځه سیده ځه څه وخت بعد زه برابر شوم بیا رالم ګاډی مې پیدا کړو هلته ولاړو اوس هغه هلکانو د ده نه بس ویډیو کړي یا د ده نه به یې خبرې ټیپ کړي اوس هغه د ده نه مطالبه کوي د پیسو او که پیسې نه راکړې نه ستا دا ویډیو ستا دا خبرې او دا هر څه به موږ نشر کړو او په فیسبوک کې د هر چا سره خپل ملګري وي نو دا ستا دا ملګري موږ پېژنو موږ به دوی ته ولېږو خو چې یو سړي راورله او بیا نورو ته نشر کړي نورو ته به نشر کړي نو هغه ما ته اخر هغه ما ته دا وایي چې شیخ صاحب زه دې ته نور لکه خودکشي کو نو الحمدلله ما ورله ډېره ښه تسلي ورکړه هغه ته ما داسې وایي چې ګوره داسې کېږي په تا باندې شیطان زورور شوی خو تا هم غلطي کړې ده اوس داسې کار وکړي چې الله ته رجوع وکړه او دا د طریقه ته مخکې دا اقدامات دغه کړه انشاءالله الله به تا په حفاظت کې ساتي حاصل د قصې لکه دا قصه ما دې لپاره ذکر کړی چې دا برکت د فیسبوک دی چې هغه سړی په ټینشن کې دی وایي زه ځان مړ کوم او ځان وژنم ځکه کال ته زموږ خپلو خپلوانو ته پته ولګي صحیح ده چې ته اوس یېرېږي چې خپلو خپلوانو ته او ملګرو ته پته ولګي تا به اړتیا ولې سوچ نه کوي چې د الله سبحانه تعالی چې معین یې هغه له به زه جواب ورکوم دا سوچ په کار وکړه نو زما ته اوس دا نصیحت دی چې دا ټي وي او دا ډیش او دا موبایل استعمالول د وخت یعنی یو وخت دپاره رویله ویې ګوره بیا کېد خو چې دلته راشي جومات ته دا بس بېدینه جومات ته به راشي اقامت ته به 5-6 منټې په دغه ټیم کې د دعا غوښتی شي او د بانګ او د اقامت په منځ کې چې کوم ټیم دی په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا قبلي دی په دغه ټیم کې دعا نه غواړي دی موبایل له وباسي